السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. زه مصطفی محمدي نن د کابل ښار ارزان قیمت سیمې ته راغلی یم. غواړم چې د خلکو حال او احوال تاسو سره شریک کړم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ.
سلام جوړ خیر خیرات نوم مبارک د کوم ځای څومره وخت کېږي چې مولانا پکې 2 کاله کېږي شاوخوا 2 ځلې کاروبار څنګه دی ښه ده شکر روزانه فروشات کوم چاره پرته کېږي سکانو کې دومره فرق هغه نه خو بیا هم ښه ده شکر خپل قسمت رسېږي وعلیکم السلام نور خیرات خیر وروره نوم دی نوم اسدالله دی څومره وخت کېږي چې دا کار زما خو یو کال کېږي الحمدلله چې راغلی کار د کوم ځای زه اصل کې د خاص کونړ موسیقي مرزا قیمت چارې کې ډېر ښه او ستاسو روزانه فروشات څنګه دی آیا چاره ګزاره کېږي که نه ولا هو شکر الحمدلله ورځ تر ورځه ښه کېږي حالات ښه کېږي حالات ښه کېدو ده الحمدلله ګزاره کېږي بس وعلیکم السلام نوم مبارک معصوم خان کوم ځای هلمند څومره وخت کېږي چې دا کاروبار کوم یاره دلته خو کابل کې 8 کاله کېږي خو ټول عمر یې څلور 27 کاله ووتله چې دا کار فروشات څنګه دي ګزاره کوي کوم فروشات چې روزانه کوئ په دې باندې ګزاره کېږي هو شکر ده ګزاره کوي صاحب آخر کې پیغام راته اخر کې بس دغه پیغام وته نو بس خپله مزدوري ته مو د دولت کېږي بس موږ شکر ادا کوو سلام علیکم سلام نوم مبارک دی جلال الدین د کوم ځای زه هلمند ولایت څومره وشو چې دا کار کوي تقریبا د پلاو د نکاح پاتې روزانه یې کوم څنګه ده
شکر دی الله پاک ته ډېر راضي په دې عاید ګزاره کېږي والله ښه دی نو څنګه کوي افغانستان دی ګزاره به کوو. په اخرو کې پیغام څه د وطنوالو پیغام یې دا دی چې ټول خپل غریبي وکړي د پردیو هېوادو شوقونه کړي خپل وطن کې خدمت وکړي ژوندی اوسه ښه ورځ ولرئ سلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی علم ګل د کوم ځای پکتیا څومره وخت چې دا کار 3 کاله کې څنګه روزانه علم څنګه ولا افسر شکر گزاره کوي ګزاره کېږي دې باندې شکر گزاره کوي موږ ته پیغام وایي په اخر ولا نسبه هم کوي یا کومه ټوکه جالبه خاطره شی نه لري ژوندی اوسئ ښه ورځ ولرئ سلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی نجیب الله د کوم ځای د پکتیا ولایت څومره وخت چې دا کار د ما خو ډېر وخت کېږي دلته کم سے کم 2-3 کاله کېږي څنګه د کاروبار مو بس کاروبار خو ښه ده بس ګزاره کوي مخکې ډېر ښه و اوس لږ حادي مشکل راغلی دی کارونه کمزوري شوي دي لږ کوم عاید چې مثلا روزانه لرئ ګزاره پرې کېږي بس سینه کېږي نو اخر څه وکړو پوه شو غلاف نشو کولی ګزاره پرې کوو حالات د دې منطقې څنګه حالات خو خراب دي حالات څنګه تاسو ته خپله معلومېږي چې سختیان ډېر دي مشکلات ډېر دي دوکانونه زموږ په واس کې نه کېږي چې موږ یې ونیسو او په کراچۍ کې هم پرېږدي نه چې موږ کار وکړو په اخرو کې وطنوالو ته څه پیغام لري موږ وطنوالو ته دا پیغام لرو چې موږ پرېږدي خپل کار ته نور مشکلات هم کم دي چې دغه هم راته چې دا خو ډېره سخت دي موږ غواړو چې موږ خپل کار ته پرېږدي چې دا اقتصادي وضعیت هم لږ ښه کړو یو ګزاره پرې وکړو د کور یو څه ګزاره پرې وشي ژوندی اوسئ سلام علیکم سلام نوم مبارک دی شاه مسلم د کوم ځای کابل ولایت څومره وخت کېږي چې دا کار تقریبا 15 کاله 20 کاله د تقریبا څنګه دي روزانه پروشاته ماشاءالله ډېر ښه روان دي روزانه چې کوم دې ځای نه کوم عاید لرئ ګزاره پرې باندې کېږي الحمدلله ښه ټاکه کېږي څه ټوکه شعر زمزمه چې راته ولا دغو کې ورته پاتې راسه شنه دغو حالا دي نه مینهوالو ته د پیغام چې مینهوال ته هم پیغام دغه ده چې باید اسلامي امارت نظام باید سپورټ کړي او دې نظام ته باید هر سړی یو خبره سم د ظلم زیاتی او د هغو ناجایز ته نه څوک پرېږدي او د اسلامي نظام هر یو وګړی د افغانستان هر یو وګړي ته باید لاسلارونه او خبر د اهمیت ډاډ ورکړي خیر اوسه ښه وخت ولرئ خیر سلام علیکم شیخ خیر نوم مبارک دی بریالی یم زه د کوم ځای اوسېدونکی د لوګر اوسېدم څومره وخت شو چې د جامدرو کاروبار یو 20 کاله کې څنګه دا روزانه پروشات هم څنګه د الله رحم ده نو قانع یو چې د الله رضا دی کوم عاید چې روزانه لرئ چاره ګزاره پرې باندې کېږي بالکل ګزاره پرې روانه ده و شکر د الله نه ډېر راځي موږ قناعت لرو څنګه د امنیت څنګه د وضعیت څنګه یاره موږ ته خدای نوی ژوند را بخلی دی ډېر خوشحاله یو د امنیتي نیګانو د
دولت نه د امارت نه موږ ډېر راځي. موږ پخوا ځوان ډېر په خطر کې وو. هر ساعت به تهدیدېدو، د دوکاندارو له غلو ډارېدو، د رازدانانو ډارېدو، چاقوکشانو. اوس شکر د ډېر ارامه خوب لرو، ارامه ژوند لرو، ډېر راځي. حاجي صاحب د غلو نه خو کومه خطره نه لري په کوم وخت کې؟ یاره اوس فعلا خو انشاءالله ډېر فیصدي کمسۍ ده، که چېرته کونج کې کوم قصدوس چېرته پاتې که نه، غله خو ورځ نه لري، خو اسانه غله نشي کولی. خلکو ته پیغام څه شی ده؟ دغه مې پیغام دی چې همکار واوسي، د امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي، او هم دوی ته ګټه ده، هم ملت ته ګټه ده، هم دولت ته ګټه ده. موږ چې همکاري ونه کړو نو په یوازې خو دولت هر څه نشي کولی. ژوندی اوسئ حاجي صاحب، ښه ورځ ولرئ. تاسو تشکر، مننه. څومره وخت وشو چې دا د وچې مېوې کار؟ یاره کېږي دغه دغو ځای کې خو تقریبا یو نیم کال کېږي، او د کار هم دغه 2-3 کاله همدغه کار. څنګه ده کاروبار څنګه ده؟ ښه ده، ګزاره کوي، خو دومره تېز او دومره شی نه دي. کرایو ته مخکې دي چې والا که یې څه جوړېږي. دې ځای نه چې کوم روزانه عاید لرئ، ګزاره پرې باندې کېږي که نه؟ یاره والا که داسې خاص ګزاره خو نه کوي، ځکه چې کرایې زښته دي. د دې یوې روپۍ 2000 روپۍ په دغو کې تر دغو کې په رسېدو ډېر سخت، په څو کلو مجبوري له لاسه ناست د دلالۍ سره ګوره 2000 بیان دې څه ده حکومت نه خلکو ته؟ اسلامي امارات ته دا زموږ غوښتنه ده، باید چې له موږ سره همکاري وکړي او دغو کرایو بیخي ډېرې دي، باید چې موږ ته دا کرایې کمې کړي، مناسبي کرایه ولګي. دا خو دومره کرایې موږ نه شو پوره کولی، خو له مجبوري ناست یو څوک. ژوندی اوسئ، ښه ورځ. چای راسره راځئ، چای تیار دی، چای خیر اوسئ، خیر اوسئ. سلام علیکم. وروره ښه یې جوړې په خیر. نوم مبارک دی؟ نوم یې مل لري، د کوم ځای؟ جلال د خوږیاڼي. څومره وخت وشو چې دا کار؟ دا 4-5 کاله کېږي. روزانه عاید هم څنګه؟ بس ښه ده، ګزاره کوي وروره، شکر. کوم عاید چې د دې ځای نه تاسو ترلاسه کوئ، ګزاره پرې کېږي؟ بس ګزاره پرې کوي، ګزاره پرې کوو. څنګه د دې منطقې حال و احوال وضعیت څنګه؟ شکر ده، خدای فضل له امارات چې راغلی ده بیخي عام امنیت ده وروره، شکر. په مطلوب فرقاوي شعر راته ویلی شي؟ ولا نه ټوکه خو نه راځي وروره، ټوکې نه شو. پیغام دی دوستانو ته پیغام مې دغه ده وروره چې ښه وخت یې پرېښود، دوستي وپرېښود، خپلوالي وکړئ. دغه ده. مننه، خیر اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. نوم مبارک؟ رحم الله. د کوم ځای؟ تګاو، کاپیسا ولایت ولسوالۍ تګاو. څومره وخت شو چې دلته دا کار کوې؟ یاره تقریبا زما یا 12 کاله شو دلته دا کاروبار. څنګه د کاروبار څنګه؟ والله کاروبار مزه نشته یار. روزانه عاید څه شی لرئ؟ روزانه یا 100 یا 80 یا 80 دغه کار کوو. دغه عاید چې تاسو ترلاسه کوئ په دې باندې ګزاره کېږي؟ نه، دا خو 90 روپۍ چې داسې وایي حساب 40 روپۍ د ورځې کرا راځي، یو 100 دلته خو هلته یې ضرور څه خواست لري دولت نه د خلکو نه څه خواست لري؟ الله خواست همدغه ده چې بېچاره خلک چې دلته کم کې پراته دي، وروره کور هم نه لري، هماغلته چوپړې جوړې کړي، همغې باندې بس قناعت کړی ده، هلته بس سړه ډوډۍ سبایا خورو، هماغه څوک یې کومه شي نو راځو دغلته نو ښه چې توکل په الله باندې کار کوو. کاروبار خو نشته، خو نو دولت ته دا درخواست وایي کومک وکړي، یا ځای راکړي، یا مطلب یو لازم معامله وکړي. بس دې کې مرضي شته، جمع راغی، لرګی نشته، بس بخاري نشته. څه خواهش څه هغه ولري چې څوک تا سره کومک وکړي؟ بس نغدي معامله یې، خوراکي مواد یې، بس دغه ضرورت ده زموږ بېچاره خلک یې. بس خیر اوسې کاکا، مننه. سلام علیکم. نوم مبارک؟ د کوم ځای؟
دا چای کیلو څو ده؟ د چای کیلو 340. اوله به څو اوس په څو ده؟ اوله خو دغه چای 280 روپۍ خرڅېږي، اوس په لږ ارزان شوی په 340 روپۍ. دې کې اول چای کم ده او دویم یې کم ده؟ دغه اول دغه دویم ده دغه درېیم ده، دغه دویم ده هغه درېیم. څنګه ده کاروبار څنګه؟ والله کاروبار خو نسبتا ښه ده، نو ښه ولې نه خو بیا هم یو څه ګزاره کېږي. ګزاره کېږي. څه پیغام لري دولت ته خلکو ته؟ دولت ته دا پیغام لري چې د خلکو لپاره باید کاروبار برابر کړي، اقتصادي حرکت دې شروع کړي چې خلکو کارونه پیدا شي، دوکانداري مشکل شي. ژوندی اوسه.
وکړي.